ستاسو دپاره نن ډېر ښکلي او مزېدار پروګرام راوړی دی کلیوال رنګونه. نو روان یو تاسو ته به نن مونږ په کلي کې چې څه کېږي هغه به درته ښایو او باغ به درته ښایو چې باغونه زموږ په کلي کې کم کم باغونه دي نو هغه به تاسو ته ښایو. راځئ مونږ سره. باغونو ته او دا باغونه د زاید دي نو دوی به مونږ له خپلو باغونو ته چکر راکړي. راځئ ګوله تاسو دا راشو کوئ دې کې مچۍ شته که نشته؟ یاره دې کې سرې مچۍ دي دې وخت کې لږ فاضابول کوي ښه او پکې دونه څه دغه نشته دی
او خارق خو نه کوي دا خارق خو باندې نه لګي یاره خارق کړه نه کړه ودی دې مشه ځان کړی نه ها او دا تاسو شو که څه ټایم شروع کوئ 6 بجې ها او بیا 3 بجې چوټي کوو ها او بیا پیټو کې څه ټایم چې کنه دا ورسره دا ورسره ها ورسره کار کیږي قدرمندو کتونکو تاسو دی وخت کې دا کتې شي لګیا دي چې دا دی خپل کوشش کوي او دا الوچه ده او دې ته کم قسم الوچه وي الوچه د الوچو کې خو بلا قسمونه یې که نه فرموسم وي پکې دا صرف الو بخاره لکه داسې نږدې نه ونیسه چاشو کې لږه ونیسه چې زه ښه صحیح لا قدرمنو دا درمپای تاسو څه دپاره ودرولې ګوله دا پارسنګ هم څه ده ودرولې ښه توخیږه لږ که ښه توخیږه چې مونږ لږ وګورو چې ته څنګه ورخیږې وورېږي قدرمندو کتونکو دې اوس روان دی بره خیږي الوچو دپاره او دا ته وګوره دغلته خو پکې موچۍ نشته دی ښه قدرمندو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې د کلیوال رنګونه درته ښیم په باغ کې ګرځم خو د باغ چې کم هغه مالک به ورته ووایو چې هغې سره کم کسان لګیا یې پهله د دې د نوم تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی محمد زاهد دا باغ تاسو په ګل باندې اغستی و که نه په چې کله دا نه چې دا چې دانه سره شي مونږ خلو ښه چې دانه سره شي او دا ځله خو ګلیم شي ونه څه نقصان یې کړی نه بس افسوس زر سات چې کمې پخې شي راغورځېږي ښه تاسو سره په دې باغ کې څومره مزدوران کار کوي یاره دا 10-12 کسان ښه نو دوی په دیاړې وي او چې دوی په دیاړه وي څو روپۍ ورځ ورکوئ بس دا د میاشتې د تنخواه حساب دی چا 30 دی چا 35 دی چا 40 دی او دوی دلته په دې باغ کې شپه کوي نه چې دا اجرې ته ځي مونږ سره اجرې ته او اجرې ته او دا تاسو دا مال کم ځای ته لېږئ دا ملتان ته ځي دلته په بو کې منډۍ ده بیا هغې ته هم ځي او نن سبا ریټ څه دی که ریټ 400-500 او دې پورې ځي مال خبره ده که نه ځینې مال کمزوري بیا کمزوري ریټي چې ښه مال بیا د هغې ښه ریټي او دې کې داسې خلک هم شته چې لاندې په کریټ کې صرف خاشۍ ایښي یاره دې کې نه اشل تالانو کې راځي دې کې نشي کولی او د شمار دانې بس د پاسه خاشې د پاسه ولګي بس او وایي چې د کریټ د سر د پاسه ښایسته دانې وي لاندې پکې خرابې دا خو د چاڼ مال کې دا شی راځي که نه هغه ټول نشي چاڼ ډکولی خامخا د خوراک لپاره خو پکې سېږدې که نه نو دا راته ووایي چې تاسو سره کم خلک دی وخت کې اوس ګوري تاسو نو که هغوی تاسو سره رابطه کول غواړي نو ته ورته که د موبایل نمبر وي او ډایرکټ در سره رابطه کوي او الوچې یې په کار نو څنګه یې خوښه بالکل موبایل نمبر ورته 0312 85 55 466 یو ځلې بیا ووایه 0312 85 55 466 ډېره زیاته مهرباني او مونږ د باغ کې لږ ګرځو یو 2-3 الوچې که مونږ وخورو خیر بالکل خوړی شي او زه به په اخره کې یو شعر ویم ارشاد وایي ګل له مې د ګل په لاس د ګل تحفه لېږلې ده ګل به چې د ګل نه ګلاب واخلي که د ګل نه به انکار وکړي ډېر ښه قدرمندو کتونکو داسې زنده دل انسان چې وي نو هغه سره بیا مزدوران هم خوشحاله وي تاسو ته د باغ نوره ایریا ښیم چېرته هم ځئ مونږ سره اوسئ